شای محفلینه اٹینڈ کایے مشرون سره اکشن یو چې دا شای د ثبات پروګرام نه تویا خو بالکل ما میس کوي عام ساګله شه پخېږي په کیمه طریقې سره پخېږي او داسې پختان چې کله یو خوري سالر 15 ورځې د لوس نه خوشبوئی سي نو ان شاء الله دا غونډه طریقه واته شي د ځای کا واپ تو سه ګوري او خبره واده مشرونه السلام علیکم زی امجد علی شاه تاسو ګورئ بنو میډیا قدرمنه د بنی ګل پینډا چې سلیره 1500 کول نه دا خشله ترتیب روان ده بهترینه ذایقه د بنی ول چرګونه چې هغه ستې چرګونی خو په کوکر شنه عام ساګله شه پخېږي په کیمه طریقې سره پخېږي او داسې پختان چې کله یو خوري سالر 15 ورځې د لوس نه خوشبوئی سي نو ان شاء الله دا غونډه طریقه واته شي د ذایقه واپ تو سه ګوري او خبره واده مشرونه سره السلام علیکم وعلیکم السلام اجی سے پینډ خو زبردست خواندو کو ډیره زبردست پاستا وا اکثر میش خلق خو چنن سبب پاستا ایدا به کوکر شه پاستا کو هغه یادا سے پاستا کو چې کله کله به بیٹھی نو خوري واغه مړی نو خوري به بل ټیم ته پاستا کو دا مې پکیمه طریقه پاستا وا دا اول غوښه چې بو روزي میږي به وی شوی هیڅ کی چا خټو وخلی شمه دره خټو وخلی به هغه نه بعد هلکی آنچ کی پسه هلکی آنچ سینو غنټه یو نیمه غنټه دا سمیش پرېږ دی هغه په غشه بس بچ بیا ګوري ان شاء الله بیا فرست کلاس پاستا تو سے چې کیم سیټ اپ کړو سرمن مې ونه درې نو هغه باوجود اش زبردست مطلب پاستا شو یو نو دا په کیمه طریقه صفه کای هغه نه بعد یې بوې کلاو راچای یا لوګونو کلاو راچای اون ډیټیل سره وښه دا میره وختینی خلک دا پروا کو دغه ته باندې ول چرګون وخله د سی چرګون ته ویل شي دا تقریبا ملاویږي په دغه شوی پقوي په دغه یو سپیشل ذایقه وي دا چرګون الول کې صفاوي کې مش خو دې سرمنه سرای پقای په خېتنه لری کی هغه نه بعد صفا کی وی وینځي بیا په قشه دیږي شه چې کیما دو پیوز میوز ته سره کی شماز دور هغه نه بعد د خوشا ور وچای کاټی کی ور وای چوي هغه سره کی په شا خوشا اول سره کی په شماز دور ټیم چې سره تقریبا یو غنټه یا نیمه غنټه وفړی داسه دا سره دا خوشا سره هغه نه بعد به دغه ته مثالا ور وچوي مثالا شی بیا سره کې لږ بیا معمولی سره وچوي چې مثالا بنیوله مثالا چې اس فزیجینا بنیوله
باندې ولا مثال سپیشل وته جوړه کی میشه دا دې په باندې شه بعد بیا هغه وروچای هغه په هغه شی به سره کی تقریبا 15-20 منټه چې هغه مثالان سپیشلیش کی معمولی به سره وچای چې سره کی غوښه شمه زوره سره شي هغه نه بعد بیا ټماټر وروچای په ټماټر شه بیا ټماټر شراله هغه کی غلاوی کی پشه شمه زوره سره کی پشه چې هغه ټماټر پشه رالګه موت شي ټیک ته هغه شي چې ټماټر یې هغه نه وي بیا پشه یې به نه وي پشه هغه نه بعد بیا یې به وروچوي چې سما کسون وي هغه مطابق وي یې به وروچوي ډېرې زیاتې مانو وروچوي چې لاس کسون وي خو لاس هغه وروچوي د جامګي وي یا هغه وي دا وروچوي چې سما کسون دې مې سما کسون وي هغه مطابق وي هغه وروچوي مولګه په خپل مقدار وروچوي نه را شا غوړي وي شما به وانچ کې اول خو ویلش کې وخټوي هغه ترکاری چې لش کې وخټېږي هغه نه بعد بیا آنج هلکی آنج بنوي پس ولګوي هغه نه بعد تقریبا غنټه دا هلکی آنج څه ته وي هلکی آنج دا هغه نوی دا سروخ چې خالی کایده ما چې سروخ کوي معمولی هغه کوي بیا هغه وسه ولګوي په تقریبا یو غنټه یو نیمه غنټه چې دا څه ولګي بیا خوش پاستا شي پشه په کوکر شه کا په دیګی شه نه په دیګی شه کوکر شه نه کوکر شه هغه ځایکا نه وي چې سترنګ په دیګی شه ځایکا وي کنه هغه په کوکر شه نه وي بیا چې هلکی آنج پس ولګوي هغه نه بعد تقریبا غنټه یو نیمه داسې چې هغه شي حتی هغه خاصي الګون وروچوي په دختم شي چې به وروچوي هغه ته وښنه مرچ وروچوي چې هغه ځایکا وي پشه بس هغه نه بعد چې دا په خاصي خالی او اخري ټیم شوی غوښه وګوره چې غوښه پاستا دو کنو دو هغه نه بعد دا پنده په خاصله ان شاء الله بچي یورون دوستونه غشي دا میز دیول وخت خلکه داغه پروګرامینه وی په اجرې شوی په هغه شوی په ټول سره جمع شل به ویل چې نن پنده وکي په دا اجرې شلیا په هغه شوی چې دا پنده منډه کېدلې نو هغه میز هغه دا چې دا پنده کېږي و کېږي زبردست شایده ولا ذاتی پشه او شمه زره په تابع او پر سړی هغه پینا شپینا ولګي چې دوستان روشي غاپ شاپ ولګي چې دا 12 کسونه او تنوستوي خدا مړی کیدا پوری سره ٹھیک شو مهرباني قدرمنه د خبره تو څور ودلې تو سه ټرایو کیه چیرې بنیول چرګو خلیه شسته ای وخلیه یو ما وخلیه بلکې دوا درې وخلیه شسته ای دای په کوکریه بالکل ما وایي ای ذایقه هرو پای نو سرمنه سره کاټ کی چې صفای کیه نو چې د کیمه طریقه وشله پای تو سه پخا کیه ان شاء الله بهترینه ذایقه وي او چې تو سه او خوري د خلینا مې وابي سي ویلو سن نه ان شاء الله بي سي د سره مشتو سه نه غوړي اجازه پاکستان زندہ باد.